ميډان وردګو ولایت د ریاست الوزرا اداري مرستیال د کور او خر جوړولو وزیر او ورسره مل پلاوي د سفر پر مهال راستنیدونکو کډوالو ته د 800 جریبه ځمکې د ویش لړۍ پیل کړه. د پرانیستې پر مهال یې وویل چې په دې ولایت کې د کډوالو لپاره 1320 جریبه ځمکه ځانګړې شوې. طرف امارات اسلامی در ولایات مختلف شهرک ها افتتاح شد. امروز هم به همین سلسله در ولایت میدان وردک ما شاهد افتتاح شهرک هستیم. این در حدود 1320 جریب زمین در اینجا شهرک در دو منطقه در نظر گرفته شده است. تقریبا دا 800 جریب هم ځکه ده او په دې کې 910 نمرې جای په جای شوي دي. نو دلته به 910 کورنۍ په دغه ځای کې اوسېږي او 1500 جریب هم ځکه د موږ بل ځای کې د نرخ کې چې هلته هم تقریبا مکمل پلان دغه جوړ شوی ده. دغه پلان هم په داسې عنوان باندې جوړ شوی ده چې د لکه په یو ښار کې چې مثلا کېږي منتها د نمرو اندازه یې معیاري او غټه ده او هغه هم په خپله شیخ صاحب حفظه الله تعیین کړې ده. ورته مهال د میدان وردګ ولایت مسؤلین وایي چې د ټولو راستنیدونکو کډوالو لومړنیو اړتیاوو ته یې رسېدنه کړې او هڅه کوي د دوی لپاره سرپناه، زده کړو، روغتیا او نورو برخو کې هم ښه زمینه برابره کړي. دغه افتتاح مو وکړل 800 جریبه شاوخوا مځکه ده. دا به انشاءالله ټولو نوو مهاجرینو ته انشاءالله زمینه د دې برابري چې ټولې اسانتیاوې ورته برابري کړي او د دایمي دپاره ووسیږي. او دغه لکه څنګه چې دغه تاسې وینئ دغه تعمیرات وینئ دا د اولیه مهاجرینو لپاره چې دلته راشي موږ دوی ته وړاندیز وکړو او دوی انشاءالله موږ ته مثبت جواب راکړي چې دا به انشاءالله هغه اولیه چې دومره کومکونه وي لکه د اوبو رسول دي یا همدارقم ته بامونه جوړول دي. همدارنګه مسؤلینو وویل چې د کډوالو راتګ لپاره بشپړ چمتووالی لري او په ټولو هیوادوالو غږ کوي تر څو دوی هم پوره لاسنیوی وکړي.